په طالب نظام کې خپلوي پالنه ننګرهار کې څه روان دي؟ طالبان ولې خپل خپلوان په څوکیو ټاکي؟ ستانو په دې هیله چې روغ جوړ به یې ویډیو را سره تر پای وګورئ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو لوري د تیر حکومت په څیر فساد واسطه خپلوي پالنه او داسې نور څه چې نظم خرابوي، دوی ویلي چې په کلکه ترې مخنیوی کړی دی. خو د معلوماتو او راپورونو پر اساس طالبان هم د پخواني حکومت چارواکو په څیر همداسې چلن کوي او خپل خپلوان پر څوکیو ګماري. اهلیت او اهمیت په نظر کې نه نیول کېږي، یوازې خپلوان چې د دوی لومړیتوب دی. نو که ښه وي یا بد، له ننګرهار څخه راپورونه دا دی چې په نظام کې خویشخاله تر اندازې زیاته شوې ده. راپورونه دا چې د ننګرهار امنیه قمندان شیخ ندا محمد او د کورنۍ ټول غړي په ننګرهار کې ټول دولتي مسؤلین دي او دا ولایت بې انحصار او محاصره کړی دی. خبریال ته سرچینو ویل چې شیخ ندا محمد د ننګرهار امنیه قمندان، خو په ورته وخت کې ښاروال، د ارشد حج اوقافو رئیس، برېښنا رئیس او د دې ولایت د پوهنتون علمي مرستیالې د کورنۍ نږدې غړي دي. دا کسان نه علمي او نه تجربوي مخې نه لري او نه هم کوم بل څه او نه هم د دې بستونو ته د عرض رقابت له لارې راغلي دي. یوازې د شیخ صاحب خپلوان او واسطه یې چلیږي. طالبانو تل ویلي چې حکومتولۍ کې فساد، واسطه او پیسه بنده کړې، خو داسې برېښي چې دا هر څه د دوی تر سیوري لاندې په پریمانه توګه ترسره کیږي. او دا چې اوس د خپلو خلکو خولې بندي او که چېرته د طالب مقابل کې څه ووایي نو حتمي زنداني کیږي، ځکه نو فساد او دې چارو ته نو د څه زمینه مساعده کړې ده. تر اوسه پورې طالبانو د خپلو لیکو د پاکولو او سمولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی، خو داسې معلومیږي چې دا کمیسیون هم واسطه او پیسې په وړاندې کوم ارزښت نه لري.